قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترم اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته ہے۔ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ سورة بقرة او 104 آیات۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ درسونو کی خدا خبره راضی چی یهودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داس چلن کاوه لکه انسان چې د بل انسان سره یو اسلامی برخورد نه کوي، چلن نه کوي. یهودو هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د رسالت خیال نه ساتي، دغسې غلط چلن یې کوي. بیکار عادتونه، غلطی خبرې او ډول ډول ناوړه حرکتونه دوی کوله. نتیجه دا سوله چې هیڅکله یې د چا ابرو د عزت خیال نه ساتي. او دا یو خبره د زما ورونو زموږ په دین اسلام کې چې کله متقابل احترام نه وي نو یو د بله انسانان مراعتونه هم نسی کولای، د انسان خیال هم نسی ساتلی. یو انسان به د بل انسان مراعت کوي، دو طرفه او دو جانبه مراعتونه به وي، نو الله رب العزت پر انسانانو باندې رحمتونه کوي. یهودو خو غوښتل چې د دوی په باره کې د نور انسانان ښه چلن و برخورد وکړي، د دوی احترام وکول سي، خو دوی بیا د بل چا احترام نه کاوه، ان تر دې چې بې احترامي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم شروع کړله. دا خو د دوی هغه کارونه وه چې قرآن کریم موږ ته همیشه ذکر کړي دي. دغه اخرنۍ خبره چې دوی د نبی سره سی چلن نه کاوه، قرآن کریم د نن په درس کې هم دا راته وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یوه بد اخلاقي چې یهودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوله، هغه په خبرو کې دا وه چې الفاظ یې نبی ته سی نه استعمالوله. داسې الفاظ به ورته استعمالول چې د شرابه وه، یا به د ښکنځلو وه، یا به د بېعزتۍ وه، یا به د سپکوالي او د توهین وه، یا به په هغه لفظ کې سپکې سپورې پرتې وې، نو دوی به خوشحاله کېدل، د ځان سره به بیا وخندله. ځکه نو مفسرین فرمایي تفسیر کشاف کې دا مسله ذکر سوې ده، او د دې په باره کې چې دا آیاتونه کله نازل سول دا واقعه راخستې ده چې یهودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو لفظ وایه راعنا. موږ او تاسو چې ورته ګورو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا لفظ یې ورته وایه. د راعنا لفظي ترجمه دا ده چې ته زموږ خیال ساته، موږ ته توجه راکوه، موږ هم د پامه مه غورځوه. دا عربي لفظ و. په عبراني لفظ یا په عبراني ژبه کې د دې ترجمه دا وه چې راعنا یو څه د بېعقلتوب خبرې وې یا د بېعقلتوب خطاب و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. العیاذ بالله د دوی الفاظ چې سره خندل به یې وای، په دې کې به مطلب دا و چې راعنا چې ای بېعقله، دا خبره به ورته کول نبي ته. نو په عبراني ژبه باندې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیدی چې کله به یهودو نبي ته وویل چې راعنا زموږ هم مراعت کوه، په عبراني ژبه کې د دې ترجمه دا وه چې یو څه نو ای احمقه یا بېعقله، دا د دوی لفظ را نقلومه. دا خبره به کول. سعد بن معاذ رضی الله عنه ورته وویله، په دې پوه سو چې دوی دا لفظ ووایي، باره وخاندي. نو باره یې ورته وویل چې آینده که مو دا لفظ ووایه نو سر مو در پرې کومه. دوی دا خبر ورته وکړله چې تاسو خو هم صحابه کرام یاست، دا لفظ هم تاسو وایاست. نبي ته چې کله خبره کوئ چې نبي زموږ هم خیال ساته، راعنا لفظ تاسو هم وایاست. نو بیا الله رب العزت دغه آیاتونه نازل کړله. په دې کې یو فلسفه پرته ده، هغه زه انشاءالله تشریح کوم. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی او تاسو مؤمنان یاست، لا تقولو تاسو مه وایاست راعنا، دغه لا راعنا لفظ مه وایاست. د راعنا لفظي ترجمه ما درته وکړله چې زموږ مراعت کوه، زموږ خیال ساته، موږ ته توجه راکوه، موږ هم پر یو څه باندې بوله.
د دغه لفظ پر ځای باندې بل لفظ انتخاب کړي، دا مه وایاست. خو په عبراني ژبه کې د دې ترجمه داسې وه چې ای بېعقله، ای احمقه، زموږ هم څه خیال ساته. دا خبره به پکښې وه، یعنې موږ ته هم توجه راکوه. هغه د بېعقلتوب و د حماقت معنا پکښې پرته وه. وقولو او تاسو ووایست انظرنا، نبي ته دا خبره صحابه کرام وکړي، انظرنا، انتظار وکړه، موږ ته وګوره، موږ ته وخت راکه، موږ ته هم توجه وکړه. واسمعوا او تاسو واورئ، وللکافرین او د کافرانو لپاره عذاب دی، علیم دردناک عذاب دی. الله رب العزت ته نجات را نصیب کړي. نو دلته د راعنا په لفظ کې یو څه اصلاحي خبرې پرتې دي. د دې لفظ څخه الله رب العزت ته صحابه کرام او خپل بندگان منع کړله چې دا لفظ به نه وایست. اوس یوه خبره دا ده چې مولانا اشرف علي تانوي صاحب په بیان القرآن تفسیر کې لیکلې ده، وایي د دې څخه د هغه کار ممانعت یا منع کول هم ثابت شول چې هغه کار په ځان کې روا او مباح کار وي، خو یو جاهل او ناپوه انسان د هغه کار په کولو باندې په غلط کار په ګناه کې اخته کیږي، هغه کار هم باره منع کیږي. یو ساده مثال یې داسې دی، یو عالم یو کار کوي، مباح کار دی، صحیح کار دی، ضروري نه دی، مباح په ځان کې روا کار دی، صحیح کار دی، مستحسن و ښه کار دی، مګر د عالم په دغه حرکت باندې بل انسان جاهل او ناپوه یو بل انسان په ګناه کې اخته کیږي، دغه عالم باید د روا کار هم ونه کړي. روا څخه مې زما ورونو مطلب دا دی چې ضروري نه دی. مثلا لمونځ خو ضروري دی، باید وکړي. داسې یو بل روا کار چې د هغه په خاطر باندې جاهل انسان په بدبختي او ګناه کې اخته کیږي باید ونه سي. دا مسله پکښې پرته ده. مفسرین دویمه خبره په دې کې دا کوي چې انسان باید په خپلو خبرو کې ښایسته الفاظ استعمال کړي، داسې الفاظ چې هغه ګډه وډه معنا لري، انسانان په تشویش کې اخته کیږي، مشکل ورته پیدا کیږي، داسې الفاظ استعمالول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ډېرې کرار خبرې کولې او ډېرې په زړه پورې خبرې کولې، داسې الفاظ به یې ویل چې صحابه کرام باندې پوهېدله. یو حدیث شریف کې راځي، د ترمذي شریف حدیث دی، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعید الکلمة ثلاثا لتعقل عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره 3 واره تکرارول د دې لپاره چې انسانان دا خبره د ده څخه زده کړي، انسانان په خپل ذهن او فکر کې راولي. نو محدثین او د حدیث شراح دا وایي چې انسان داسې الفاظ استعمال کړي چې انسان په پوه هم سي او غلط تشویش د هغه لفظ په ویلو باندې ورته پیدا هم نسي. صحیح خبره ده. نو داسې الفاظ چې ښایسته وي او معنادار وي هغه باید استعمال سي. یو بل حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي، د مسلم شریف حدیث دی، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې داسې نه پیودلې لکه زنځیر، پرله پسې خبرې نه کولې، بلکې په وقفه خبرې کولې، د دې لپاره چې انسانان په پوه سي. خبره 3 واره تکرارول د دې لپاره چې صحابه کرام په پوه سي، او خبره انسانان ته ښه تشریح کول د دې لپاره چې انسانان په پوه سي. حضرت عائشه رضی الله عنها خدا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغسې عمل ترسره کاوه. اوس نو زما ورونو که زموږ او ستاسو تاریخ ته وګورو، د صحابه کرامو ټولې خبرې داسې وې، ډېر ښایسته الفاظ وه، خصوصا د خپل مور او پلار په باره کې، د خپلو دوستانو په باره کې، قریبانو په باره کې الفاظ به زیبا وه، الفاظ به ښایسته وه، ګډوډ الفاظ یې نه ویله، غلط او بیکاره الفاظ یې نه ویله. نو درېیمه خبره مفسرین دا وایي که انسان ښې خبرې کوي او معنادار خبرې کوي، معقولې خبرې کوي، د الفاظو مراعات پکښې کوي، دا بل انسان د ابرو د عزت خیال ساتي. درېیمه خبره دا ده چې دی باید د بیکاره الفاظو څخه ځان وساتي، داسې الفاظ چې باید کې یا خو لفظ غلط وي یا غلطه معنا پکښې پرته وي. مثلا زموږ په جامعه کې یا زموږ په ټولنه کې ځینې الفاظ چې هغه زیبا او مناسب نه دي، ښایسته نه دي او نازیبا دي، بیکاره الفاظ دي. الفاظ یو د هغو الفاظ څخه دغه لفظ دی، وایي ګډېږمه. دا ګډېدل اصلا پښتو لفظ دی، په ځان کې خو دی مګر مناسب نه دی، د نزاکت خلاف دی، د ادب خلاف دی. ګډېږمه ځینې لوڼې یا ځینې زامن پلار ته هم دغسې خطاب کوي، پلاره بابکه ډېر مه ګډېږه، دماغ دې را خراب کوي.
په دغه خبرو باندې دغه بابک یا د پلار زیریږي، مور زیریږي، دغسې الفاظ څخه مفسرین منع کوي. یا زموږ په جامعه ټولنه کې ځینې هغه ځوانان چې هغه په مسخرو باندې ډېر عادي وي، عادت وي، یا ځینې هغه کسان چې هغه د سپینږیرتوب تر مرحلې رسېدلي وي خو دغه بیکاره الفاظ د خولې څخه ایسته سوي نه وي، نو ځینې د ښکنځلو الفاظ دي، د مسخرو الفاظ دي چې په هغه کې د انسان پر زړه باندې یو داغ پاته کېږي، په هغه کې د کالو باندې پسخند وي، په هغه کې په ژړه باندې پسخند وي، په هغه کې په لباس باندې پسخند وي. دغسې الفاظ هم مفسرین وایي استعمالېدل پکار نه دي. خلاصه خبره به زما ورونو دا وکړو چې مفسرین وایي چې لا تقولوا راعنا، هر انسان ته دا خطاب دی چې ستاسو خبرې باید ډېرې ښایسته وي. نو کله کله زموږ او ستاسو ملاقاتونه که د خپلو علماو سره وسي، د خپلو پلرونو سره وسي، د خپلو سپین ږیرو سره وسي، مقدسو شخصیاتو سره وسي، د هغوی سره په خبرو کې هم ډېر ادب او ډېر خیال وکړو. کوم الفاظ چې عام الفاظ موږ استعمالوو، هغه الفاظ باید په هغه ځای کې موږ او تاسو کنټرول کړو. موږ چې خپل استادان په داسې ځایو کې لیدلي دي، په خبرو کې مو لیدلي دي، د هغو څخه مو بیکار لفظ نه دی اورېدلی او د هغو څخه مو بې ادبي نه ده لیدلې. د خپلو مشرانو په باره کې پوره ادب وه، پوره د ادب څخه کار اخیستی، ان تر دې چې خپلې هغه په دلایلو ثابتې خبرې به یې د خپلو مشرانو مخته داسې کمزوري ثابتولې چې زما سره د خبرې دلیل لا نشته، د ادب په خاطر باندې. ځکه نو تاج سبوکي رحم الله تعالی فرمایي، رد المحتار کې په مقدمه کې دا خبره تاج سبوکي رحم الله تعالی کړې ده، یا ایها المسترشد، یا ایها المسترشد، ای هغه څوک چې ته پر صحیح لار باندې روانېدل غواړې، پر صراط مستقیم پر برابره لار باندې روانېدل غواړې، خپل ځان پر برابره لار باندې برابرې، پر صحیح جاده باندې روانېږې، یا ایها المسترشد علیک ان تسلک ادبا مع الائمه الماضین، دو کسانو سره چې ستا مشران دي او ستا ته هدایت درشي، د هغو سره ته باید د ادب برخورد وکړې، چلن وکړې، صحیح سلوک وکړې، بې ادبي مه کوه په الفاظو کې، په چلن کې، په حرکت کې. لہذا که چیرې زموږ الفاظ د خپلو ټولو هغو ورونو په باره کې یا خویندو په باره کې که همزولي دي، که کشران دي، که مشران دي، که عالمان دي، که نه دي عالمان، که عصري خلک دي، که دیني دي، که زموږ الفاظ ناشایسته وي او نازیبا وي، دا به زموږ پر علمیت باندې او زموږ پر پوهه باندې، زموږ پر انسانیت باندې به تاثیر حتما لري. ځکه نو مولانا اشرف علي تانوي صاحب و خپلو مریدانو ته همیشه دا توصیه کوله چې تاسو په خپلو خطونو کې هم ښایسته الفاظ استعمالوئ. ولې که ستا خط هغه چا ته چې مکتوب الیه دی ورسېدی، تا خط ورته لیکل دی هغه ته ورسېدی، که ستا په الفاظو کې ښایسته الفاظ وي، ستا په خط کې، هغه ته معلومیږي چې دا انسان د یو خوا څخه تربیه سوی دی. او که ستا په الفاظو کې ښایسته الفاظ نه وه، نو معلومیږي چې په تا کې غلط صفتونه دي. د دې څخه په اوسنۍ زمانه کې زما ورونو دا یو شی چې ډېر په انسانانو کې رواج دی، هغه د ټلیفون د لارې د میسیجونه دي، رسالې او پیغامونه دي. دا که په 50 افغانۍ د میاشتې 25,000 پیغامه انسان ته مفت وي او صرف د 500 افغانۍ په بدل کې د خپل پیغامونه یا په د خپلو میسیجو کې په د خپل د موبایل په سیټ کې باید داسې یو پیغام ولیږي چې باید کې د اسلام او د مسلمانانو خیرخواهي وي. غلطې مسخرې، غلط راپورونه نشرول، د انسانانو کې تشویش و فساد پیدا کول، دا هغه څه دي چې الله رب العزت یې نه خوښوي. که موږ غواړو چې د خپل موبایل څخه علمي استفاده وکړو دیني، دغه یو وخت دی. تاسو نیکې خبرې په دې کې لیږئ. ډېر کسان داسې چې په غلط کې میسیج راغلی ښکنځلې لیکلي. دا اوس لوی اختر کې تقریبا ما سره به ځینې میسیجونه اوس هم ما ثبت کړي، بیخي ډېر اخیرا ښکنځل کړي وه. نو هغه نفر مازدیګر زما سره ناست و، یو نفر ما زنګ وروالی، مال ته څوک یې؟ زه پلانکی یم، دا ستا نمبر مال غلط سوی دی. مال د اسلامي ورورګلۍ په خاطر باندې یو مشوره ده، زه خو به تا ته معافي وکړم، ښکنځل نه کوم، خو دا میسیج ستا د لیږلو دی نه، دا یو مرکز دی او زه د یو مرکز د یو استاذ په حیثیت دلته کار کوم، دا به ستا سره مناسبه نه وي. بیا نو ډېرې بخښې غوښتلې او بیا مو د ترجمې دعوت هم ورکوي. والله اعلم، نو نه پیژنم چې اوس به راځي که به نه راځي، او زه د ښار یم و د لې پلانکی. نو په خپلو میسیجو کې زما ورونو د انسانان غلطې خبرې استوي یا غلط تشویشونه انسانان ته پیدا کوي. ښه خبره دا ده چې یو کتاب مطالعه وکړئ، نیک خبره په ذهن کې درلل په میسیج کې ولیکئ او نور انسانانو ته یې واستوئ. نو دا 3 خبرې عمده دي چې موږ او تاسو یې باید په ذهن کې ولرو. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ای مؤمنانو، لا تقولوا تاسو مه وایست راعنا لفظ مه وایست، وقولوا او تاسو وایست انظرنا موږ ته وګوره، واسمعوا او واورئ، وللکافرین
او د کافرانو لپاره عذاب دی علیم دردناک عذاب دی. یو بله خبره دا هم ده چې کله انسان خبرې کوي د انسان د خبرو په وخت کې مفسرین وایي دغه آیات په تفسیر کې وایي انسان باید ډیر متوجه سي ان تر دې چې انسان حرکت لا ونه کړي. یو حدیث شریف کې راځي برا بن عازب رضی الله عنه په یو حدیث کې فرمایي فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. موږ کښېنستلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کښېنستی موږ دا خبرې ته داسې غوږ نیولی و لکه زموږ پر سرو چې مرغان ناست وي دغسې دا خبرې ته متوجه وو. دا خبره هم مفسرین لیکي. او یو بله خبره په دې آیت کې مفسرین صفت تفاسیر کې دا خبره لیکلې ده چې په قرآن کریم کې اتیا ځایه الله رب العزت بندگانو ته په دغو الفاظو خطاب کوي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو. په ټول قرآن کریم کې اتیا ځایه الله رب العزت په دغه ښایسته الفاظو انسان ته خطاب کوي او اواز کوي. اول ځای د سورة بقره دغه آیات دی 103 ما یود الذین نه خوښوي هغه کسان کفرو چې کافران سوي دي من اهل الکتاب د اهل کتابو څخه چې یهود و نصارا دي خپل کتاب و تورات و انجیل پرېښودی د موسی او د عیسی علیهم السلام طریقه یې پرېښودله. دغه کسان نه غواړي او نه کفار غواړي ولا المشرکین او نه مشرکان غواړي دا ان ینزل چې نازله دي کړه سي علیکم پر تاسو باندې من خیر د خیر یو خبره من ربکم ستاسو د رب له طرفه. د قرآن پر تاسو باندې مسلمانانو د کفارو نه دی پیرزو د مشرکینو پر تاسو باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه نه دی پیرزو. د اهل کتابو د یهودو نصاراو پر تاسو باندې د سهار څخه تر ماښامه د ماښام څخه تر سهاره پر دین اسلام باندې د خپل ژوند د سمیدلو دغه حرکت نه دی خوښ. نه غواړي کفار چې مسلمانان دي په داسې یو خبره باندې په قرآن کریم کې ونازول سي چې د دوی عزت پکښې پروت وي د دوی د آخرت سرمایه او ګټه پکښې پرته وي. ما یود الذین دا خبره تاسو یو څه واورئ او شی پره واورئ چې کفار یهود و نصارا مشرکین په هیڅ صورت کې زما ورون دا نه غواړي چې تاسو دې اسوده واوسیږئ ارام دې واوسیږئ بېغمه دې واوسیږئ. یو مشکل لا هم د مشکلاتو درته پیدا کوي. نو دا چې د کفارو ترتیب داسې جوړ دی د دوی په ذاتو د دوی په جسمو کې د مسلمانانو د اسلام دشمنی پرته ده. اصلا د دوی رګ رګ دا نه غواړي چې مسلمانانو ته خیر ورسیږي او الله په قرآن کې په دغو الفاظو انسانانو بندگان خبروي. نو بیا مسلمان ته ولې دا سوچ کول پکار نه دي او ولې دا فکر کول پکار نه دي چې د کفارو څخه د خیر توقع کوي. ما یود الذین کفار اصلا خوشوي نه دا یې په مزاج کې دا خبره پرته نه ده چې پر تاسو باندې دي ستاسو د رب له طرفه د خیر یو خبره راسي. تاسو دې د خیر خبرې سره مخامخ سئ. تاسو دې خپل ژوند د قرآن سره برابر کړئ. نتیجه دا سوله دا د مسلمان بېعقلي و حماقت دی. دا د مؤمن بېعقلي و حماقت دی او ناپوهي ده چې د کفارو په خبرو خطاوځي. موږ چې قرآن لرو زما ورونو د نورو اغیارو خبرې ولې تاثیر را باندې وکړي. موږ چې نبی لرو د نورو انسانانو خبرې ولې تاثیر را باندې وکړي. موږ چې اصلي جاده لرو اصلي مسیر لرو کژې او وژې لارې ولې بیا پر موږ تاثیر کوي. موږ چې حرکات و سکنات ټوله شپه و ورځ 24 ساعته سم لرو د نورو انسانانو کښته او پورته یا لاندې باندې حرکت یا غلط و سم حرکتونه نه ولې پر موږ تاثیر کوي. مسلمان خو باید داسې وایي چې د هیڅ چا څخه تأثیر نه اخیستلی بلکې د مسلمان اعمالو پر نورو انسانانو باید تاثیر کولی. خو متاسفانه والله یختص برحمته او الله رب العزت خاصوي برحمته په خپل رحمت باندې من هغه څوک چې شاء چې خوښ شي. الله دې موږ په خپل رحمت باندې خاص کړي. دا الله رحمت زما ورونو رالی بیا ډېرې پیسې نه غواړي بیا ډېر مسکنت نه غواړي بیا ښه ځواني نه غواړي بیا د قوم او د خاندان پشتیبانی نه غواړي چې بس نو ته به بیا مشهوره کېږي او په تا دې خلک پسې کېږي قوم به در پسې وي. که د الله رحمت د انسان سره خاص شو که د الله رحمت انسان ته ورسېدی دا زما ورونو تاسو د الله رحمت یقیني وبولئ 100% وبولئ چې الله رحمت موږ ته الحمدلله پر دې باندې ووایاست الحمدلله چې را رسېدلی دی. الله خپل قرآن ته کښېنولو دا خبره یو څه په ژور فکر باندې په دې خبره فکر وکړئ چې دا معمولی شی تاسو مه بولئ چې الله په خپل فضل خپل قرآن ته راوستلو. الله په خپل فضل د خپل قرآن ته راوستلو. والله یختص برحمته من یشاء. الله چې د چا سره محبت کوي الله چې د چا سره مینه کوي نو خپل رحمت هغه ته ورولي. الله چې د چا سره مینه نه کوي رحمت نور کوي. یو اوږد حدیث شریف دی
پای کې راځي یو دا الله رب العزت دنیا هر چاته ورکوي، که خوښ وي که ناخوښ وي، که محبت ورسره کوي که نور سره کوي، خو خپل علم هغه چاته ورکوي چې الله رب العزت ورسره محبت کوي. دا د علم یو حصه وبولئ، د قرآن ترجمه د علم یو برخه وبولئ، او تاسو دا پر ځانو باندې رحمت وبولئ، دا د خپلو ځانو کمال مه بولئ، دا مطلقا د الله رب العزت فضل او کرم او احسان وبولئ چې په داسې د فتنو په زمانه کې الله په خپل توفیق باندې موږ ته دا توفیق را نصیب کړي چې موږ د خپل ځای ته راوستلو، په خپل مقدس کور کې کښېنولو، خپل کرام یې را باندې واوروئ، او دا فکر کوئ زما ورونو چې الله رب العزت موږ ته دا خبرې کوي. والله یختص، دا فکر یو ګړی وکئ، مراقبه وکئ، ځان سره فکر وکئ چې دا الله رب العزت ګویان دی، هغه دی خبرې کوي، او دا وایي الله په خپله ژبه بلا کیف وایي والله یختص برحمته من یشاء. زموږ الفاظو خلو موږ ته مه ګورئ، فکر دا وکئ چې رب العزت دا الفاظ وایي، او رب العزت زه په خپل رحمت کې خاص کړلمه، زه راګیر کړلمه، زه راوستلمه، نو بیا به تاسو ته د دې مجلس قدر در معلوم شي. ځکه نو وایي په هر مجلس کې چې انسان وي د هغه مجلس قدر ورمعلومیږي. عطارانو ته هغه کسان چې عطر خرڅوي د خپل عطرو مجلس قدر ورمعلومیږي، علماو ته د خپل علم د مجلس قدر ورمعلومیږي، زرګرانو ته د خپلو زرو د مجلس قدر ورمعلومیږي. د هر کسب او تجارت سره چې د چا تړاو وي د هغه ځای قدر او د هغه کسب قدر معلومیږي. تاسو ته زما ورونو نور که هر څه وي د دې مجلس او د دې ناستې قدر باید در معلوم سي. دا باید ډېره درنه وبولئ، په ډېر اهتمام سره ورته راسئ، په ډېر شوق سره ورته راسئ، او په ډېر مینه او محبت سره ورته راسئ، او په دې نیت راسئ چې الله فرمایي والله یختص، او د الله الفاظ دا هم واورئ. والله الله رب العزت یختص خاصوي. داسې الفاظ الله نه دي فرمایلی چې الله د خپل رحمت سره ځینې بندگان په خوا زمانه کې خاص کړل، یا په خوا زمانه کې خاص کړل بس دا سلسله نو بند شول. یا الفاظ ما ورونو داسې دي والله یختص او الله خاصوي چې هر وخت یې خوښه سي، هر زمانه کې کېدای سي زما او ستا د دغې ناستې په خاطر باندې چې الله خاص کړلو، الله فضل باندې وکړي، زما او ستا د دغې ناستې په خاطر باندې زما او ستا په کډوسیانو، په زامنانو او اولادو کې داسې انسانان پیدا سي چې په عین حال کې د مجاهد وي، داعی دی وي، عالم دی وي، سخي دی وي، اخلاق دی ولري، الله رب العزت د خپلو صفاتو څخه ځینې صفاتونه ورکړي. دا به د زما او ستا د ناستې برکت وي. الله دې موږ ته خاص رحمت را نصیب کړي. اوس د خاصو رحمتو څخه یو رحمت زما ورونو دا دی چې تاسو ته الله سالمه عقل او دماغ او صحت درکړی دی، ناجوړه نه یاست. الحمدلله په دې حالت باندې ډېر شکر دی چې الله رحمت راکړي. د دې شکر کول پکار دی، شکر یې دا دی ولئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو پر دې باندې شکر وکړئ الله به نور هم در زیات کړي. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، که مو ناشکري وکړل نو دوو تاوانو سره مخامخ کېږي. یو به الله درکول سوي نعمتونه درڅه واخلي، او بل به الله رب العزت دردونکی عذاب درکړي. والله الله رب العزت ذو الفضل، د فضل خاوند دی، العظیم د لوی فضل خاوند دی. الله دې لوی فضل را باندې وکړي. دا چې څومره لوی فضل دی دا زموږ او ستاسو په سوچ کې لا نشي راتللی. د قرآن فضل او یا الله رب العزت چې دا ناسته را نصیب کړې ده. ځینې کسان څه کله کله واورو وایي دا نو چې شي دي بعضې یو ګړی به کښېنو نو خلاصه خبره، یا په ډېر یو درانه نیت باندې راځي، په یو ډېر سنګیني باندې راځي، او دا فکر کوي چې نن موږ د خپل رب سره ملاقات کوو، دا فکر باندې راځي، نو بیا خوند هم پرې اخیستلی شي. محض د اورېدلو لپاره نه، روزانه زما ورونو نیت نوی کوئ او په دې نیت راځئ چې نن زه د خپل رب خالق رازق او مالک سره ملاقات کوم. څلېروي ساعته کې مې که نور ملاقاتونه لږ کړي دي که ډېر، خو په دا خاص وخت کې چې خاصې فرشتې زما پر شاوخوا باندې راټولې دي، خاص رحمتونه دي، د خپل رب سره زه ملاقات کوم، د خپل رب سره ملاقات. په دې نیت که راسئ نو هغه خوند چې انسان زه نسم بیانولی چې خوند زما په زړه کې دي، هغه الفاظ ما سره شته نه، ځکه نو یو لفظ درته وایم، بل پلا بله جمله، بل پلا بله جمله. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها. یهودو یو بل حرکت هم وکړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابرو خیال یې ونه ساتئ. کله کله به داسې پیښه شوله چې نبي به یوه خبره صحابه کرامو ته وکړله، نو الله رب العزت به بل آیات را نازل کوي، نبي به هغه خبر ورته وکړله، پخوانۍ خبرې په باره کې به ورته وفرمیل چې الله رب العزت د دې خبرې په باره کې داسې فرمایل دي. د اولې خبرې څخه به یې رجوع وکړله، اوله خبره به یې واخیستل، دوهمه خبره به یې صحابه کرامو ته وشول. یهودو به وویل دا محمد وګورئ عجیبه سړی دی صلی الله علیه وسلم،
ولنن یوه خبره خپلو ملګرو ته وکړي، سبا بیا خبره واخلي بله خبره ورته وکړي، بله ورځ بیا خبره واخلي بله خبره ورته وکړي. یوه نه ده، هره ورځ دغه حال دی، یوه خبره اخلي بله ورته کوي. د دې څه مطلب دا دی چې دا قرآن کریم دا د الله کتاب نه دی، د الله خبرې نه دي، دا خپله محمد خبرې دي. دا خبرې نه شروع کړلې، الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړل. ما ننسخ من آیة، هیڅ یو آیات چې موږ منسوخه کو، ما ننسخ من آیة، هر آیات چې موږ منسوخه کوو، او ننسها یا کوم آیات هیرو، آیات منازل کی، هغه آیات مو بیرته ایسته کی، حکم منازل کی، حکم مو ایسته کی، بل حکم مراوستی، نأتی راوړو بخیر منها، تر هغه آیات بل بهترین آیات راوړو، تر هغه حکم بل بهترین حکم راوړو، تر هغه فرمان بل بهترین فرمان صادر کو، او مثلها یا د هغه پخوانی فرمان یا پخوانی حکم په شان باندې بل حکم یا فرمان صادر کو. الم تعلم، آیا ته نه پوهېږې، نه یې پوه، ان الله بشک الله رب العزت على كل شيء، پر هر شي باندې قدیر قدرتمن ذات دی. الم تعلم، آیا په دې نه پوه، ان الله بشک الله رب العزت له د لپاره ملک السماوات، د اسمانو بادشاهي ده، والارض او د مځکې، وما لكم او ستاسو لپاره نشته من دون الله د الله څخه ما سوا من ولي هیڅ دوست ولا نصير هیڅ مددګاره. ستاسو د کارونو کارساز، ستاسو د ژوند د چارو سمبالونکی الله رب العزت دی. که دغه ذات نه وي بندګان ستاسو د ژوند چارې نه سمبالولی. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یو بل خبره هم یهودو کول هغه ده. یهودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویله، ولکاس کې چې دا قرآن پر تا باندې داسې نازل سوی وی لکه پر موسی علیه السلام چې تورات په یو پلا نازل سو، دا لږ چې در باندې نازلیږي د دې پر ځای چې پوره قرآن یو دم در باندې نازل سوی وی، کاش کې چې داسې وی نو به مو ایمان در باندې راوړی وای. په مکه مکرمه کې ځینې کسانو بیا دا ورته ویله، په مدینه کې هم ځینو کسانو دا خبر ورته وکړله چې تر څو فرشتې او الله رب العزت ته موږ ونه وینو تر هغه وخته موږ پر تا باندې ایمان نه راوړو. الله رب العزت دغه آیاتونه نازل کړل. ام تريدون، آیا تاسو اراده لري ان تسألو چې سوال وکړي رسولکم ستاسو د رسول څخه، کما سئل لکه څنګه چې سوال سوی و، پوښتنه سوی و موسی د موسی علیه السلام څخه من قبل د دې تر مخه. بني اسرائیل هم موسی ته دا خبره وکړه علیه السلام چې تورات په یو پلا راوړه تر څو چې مو الله لیدلی نه وي ایمان نه در باندې راوړو. هغه و چې قصه درته ذکر سوله. په مدینه منوره کې هم د نبي څخه دغسې تقاضا او غوښتنه یهودو او کفارو وکړله. الله وفرمایل ومن یتبدل الکفر، او څوک چې اخلي په بدل کې د ایمان کفر، ومن او هغه څوک یتبدل الکفر چې کفر یې په بدل کې واخیست، بالایمان د ایمان په بدل کې، فقد ضل، نو دا انسان ورکه کړله سواء السبیل، سمه لارې ورکه کړله، صراط مستقیم برابره لار، د جادې څخه واوښتی او د سمې لار څخه واوښتی. اوس نو یو انسان راځي د خپل ایمان سودا په کفر باندې کوي. یهود دغسې خلک وه. ود کثیر من اهل الكتاب، الله رب العزت د کفارو یو بله غوښتنه هم تاسو ته درشي. ود خوښه بولي، سمه بولي، ښه بولي، کثیر ډېر، من اهل الكتاب، د اهل کتابو د یهودو د نصاراو څخه ډېر کسان دا خبره ښه بولي، خوښه بولي. لو یردونکم، چې تاسو واړوي، من بعد ایمانکم، ستاسو د ایمان راوړلو وروسته، کفارا کفار. بس دا ترتیبونه د نبي د زمانې څخه را شروع دي او دا کېږي نه، دا به د قیامت تر ورځې پورې وي چې هر انسان بالخصوص بیا کفار د مسلمانانو په باره کې دا اراده لري چې بس دی کافران. ځکه نو د عیسایت پروګرامونه په دې باره کې، کتابونه په دې باره کې، میسیجونه په دې باره کې، په رسنیو کې جلا جلا ډرامې او جلا جلا پلانونه نشریږي او انسانان ته ښودل کېږي. په دې باره کې تاسو باید ډېر احتیاط وکړئ او ډېر حساس واوسیږئ. که د عیسایت هر پروګرام وي، که هغه د رسنیو پر مخ وي یا په رسنیو کې دننه وي یا د کتاب او د میګزین او مجلې په شکل کې وي یا د یو ثبت په شکل کې وي یا د په یو بل شکل کې راغلی وي، دا د کفارو هغه اصلي سازش دی، اصلي هغه چلند دی، هغه اصلي پروګرام دی چې مسلمانان عیسایت ته واړوي. اوس فقط د ځینو ملکو کې چې راځي او یاستا یا په افغانستان کې هم د دغو انسانانو کوشش دا دی چې باید د انسانان دې ته تشویق کړي، تر یو څو عمر پورې دغه انسانان نازوي، پیسې ورکوي، هر څه ورکوي، ژوند ورکوي، مګر چې کله د دوی هغه اصلي هدف حاصل سو بیا به نو دوی داسې یو کار کوي چې بس په خپل رزق پسې به راوځي سهار تر ماښامه، بیا به نه د مور قدر وي، نه د ورور قدر وي، نه به د خور قدر وي. د عیسایانو او د کفارو، د ټولو کفارو
دا یو پلان دی چې تاسو د اسلام څخه واړوي او تاسو په کفر کې داخل کی. اوس نو تاسو ګورئ زمارونو، که تاسو په خپل بچانو داسې تعلیمات کوي چې 10 کاله 20 کاله وروسته دي پر دوی باندې د عیسایت تبلیغات تأثیر وکړي، په دې کې به تاسو مسؤل یاست. که تاسو په خپل بچانو باندې د عصري تعلیم طرفدار یاست چې وی کوي، زم طرفدار یم په وی کې په خپل بچانو، مګر د دې 100% خیال وساتئ چې زما د بچی په نصاب کې په کم شخصي ښوونځي کې چې داخلوم، په کم مکتب کې چې داخلوم، په کم لیسه کې چې داخلوم، کم پوهنتون چې په وایم، کما بل خصوصي لیسه چې په وایم، خصوصي مکتب چې په وایم، یا بل داسې درسګاه چې هغه چې نوم به شایسته وي د مدرسې وي خو د هغه نصاب به غلط وي، هغه په وایم. آیا په دې نصاب د دغه ادارې په نصاب کې چې دینی او عصري نصاب لري داسې یو شی خو به نه وي چې زما د زوی پر عقیده باندې تاثیر کوي؟ تاسو یې ګورئ، تاسو ورځئ محضې د پټو سترګو څخه کار مه اخلئ چې بس زوی مې داخل کړي و چیرې پلان کوي. وی ګوره، کسان یې مطالعه که، ورسه ځای وګوره، ناسته یې وګوره، د دوی نصاب واخه ورته ورکې لري. تاسو کم کتابونه ورته وایست وو کتابونو تاسو نه پوهېږئ، چاته یې ښکاره کوي چې زما زوی په دغه ځای کې په دغه تعلیمګاه او په دغه تربیتګاه کې داخل کړي دي، دغه نصاب دی، دغه کتابونه دي، دغه انګلیسي کتابونه دي، دا فارسی دي، دا عربي دي، دا پښتو دي او دا فلانه دي، په دې کې به کوم غلط شی نه تاسو کړی دي دا کار تاسو راته وایست. د عصري تعلیم زه مخالف نه یم، د کسانو ته زور معلوم یم، نو تاسو کړی دي نه دی مو کړی، د دې مخفي سبا دا حتما کوي، دا د کفارو پروګرام دی چې باید مسلمان. اوس نو تاسو ځینې کتابونه راواړوي چې هغه د فقه په نامه دي، مګر د شیعګانو فقه د پاغه کې پر شو باندې ستا زوی ته اوس لا دا ورزده کوي چې پر شو باندې مسه کوه، پروا نه کوي که چیرې دي د لښتي لوشي پای کړي وي راډې په لمانځه ودرېدې، بیا هم ضرورت نشته چې پسې پرېږدي. دا ستا جعفري فقه ده د شیعګانو په امامانو کې چې وایي زموږ امام دی جعفري صادق، د هغه په نامه باندې چې دی امام الائمه بولي، د امامانو امام بولي، د هغه په نامه باندې جعفري فقه ده. هغه کې یو وخت د فقهي مسایلو څخه د دوی دا ده چې باید پښې نه پرېولل سي بلکې په پښو باندې مسه وسي. تاسو کړي دي د دې نصاب معلومات او دا کتابونه در معلوم دي په څو واره چاپ شوي دي، دا در معلوم دي چې په کوم مکتبو، په کوم درسګاو، په کوم تعلیمګاو کې دا درسیږي. یا فقط مازی چې زما زوی باید عصري تعلیم زده کړي، په کم سنټر کې زه باید داخل کم، په کم سنټر کې به د باندې انګلیسي ووایم، په کم سنټر کې به د باندې کمپیوټر ووایم. د شانتو خیال کوئ، دا زه د یو حسد او د کینې پر بنیاد باندې نه وایم چې زما د یو لیسي و د یو مکتب و د یو مدرسې و د یو سنټر سره تعصب او حسد وي، صرف پر دې بنیاد وایم چې کفار غواړي دا کار. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دا غواړي. نو د کفارو دا مطلب دی ستاسو بیا د ذمہ داری او مسؤلیت دی په دنیا کې چې تاسو د خپل بچانو د تعلیم بیا خصوصا د نصاب خیال وساتئ. څوک ورته وایي د دې خیال وساتئ. ایا استاد بچی په معلمینو او استادانو کې به داسې څوک نه وي چې هغه فاسد العقاید وي، عقیده فاسد وي، عقیده کې خرابي ورانه وي، داسې څوک خو نه وي. کما حذف فقط طالب دي چې څوک پر ریاضیات او حساب او په کیمیا او بیولوژي کې ورسېدي او نامتو استاد جوړ سو، نور نو د عقیده ته فکر نه کوي، د عمل ته فکر نه کوي. دا تا چې خپل بچی پلانکی استاد باندې شاګرد کړی دی، د دې د عقیده خیال، د استاد د عقیده خیال وساته چې عقیده څنګه ده. اوس نو تاسو وګورئ، ان شاء الله په دې شان تاسو خبر یاست، نوې خبرې نه دي او مهاریانېږي، دا بلدي خبرې دي، آشنا خبرې دي، په پښتو ژبه باندې تاسو پوهیږئ. دا چې کسانو توجه تاسو دې خواته نه وراړولې، نن په دې خبرو ته ما ستاسو توجه راواړول. پام به ډېر کوئ، په هر اداره کې د بچی داخلېدو خواهشمن مه اوسېږئ چې بس مازې په یو اداره کې، په هر اداره کې چې زما بچی مازې داخل سي، یا ویې که یو کال باندې تېر که ستا پر بچی، مګر و خیال یې وساته. داسې نه وي چې ستا بچی بیا ستا سره پر سترخوان باندې ناست او ستا د عقیدې مخالفي، ستا لور او ستا ښځه او ستا فامیل کې داسې یو څوک پیدا سي چې ستا سره پر سترخوان ناست کېدلی وي، ډوډۍ خوري، ستا سره په ایمان کې چونو چلا وایي چې پلاره ستا ایمان زوړ ایمان دا بیکاره و، د اوسنی وخت د ماډرن ایمان ضرورت دی، د نوي ایمان ضرورت دی. دا شان دی او دا راځي. فتنه که په دې شکل کې روانه ده، د مال، د ښځو، د عزت، د تعمیر په دې شکل کې، دا هم د فتنو د شکلو څخه یو شکل دی چې ستا کتاب به چاپ سوی وي، په پښتو ژبه وي، الفاظ به خوندور وي، مګر هلته به دا شان پکې پراته وي چې العیاذ بالله الله دې پناه رانصیب کړي. موږ خو زما ورونو د دې مکلف یو چې حلال او حرام وپېژنو. د دې څوک مکلف و چې حتما د انسان 14 صنف هم پاس کړي؟
د دې به نه مکلف. قرآن کې به دا تعلیمات نه راغلي چې حتما نو 14 صنف ووایه، حتما دستاربندي وکړه. قرآن کې دا نه دی، څوک نه دی مکلف سوی په حدیثو کې. طالب ته به دستاربندي خامخا کوي، ملا کېږي. د علم د لنګوټې د تړلو هیڅوک پابند نه دی، د ماسترۍ او د دکتورۍ اخیستلو هیڅوک پابند نه دی. اما په قرآن کې د دې پابندي لازمي ذکر ده چې تاسو باید حلال او حرام وپېژنئ. دا کته په دینی اداره کې هم پر تا لازمي ده، که په عصري اداره کې هم پر تا لازمي ده. زما یو خوری دی په مدرسه کې زموږ سره، نو بیا دکان ته ویستي، دکان پکې واښن په طرف کې یو لیسې ته ځي. ما ته ویله ولده زما همزول دي ولو ساتلو سنونو شلو کالو پرې په ټول قرآن کریم کې یو آیات نسی ویلی. په ټول قرآن کریم کې د اخلاقو نمرې 40% دي، او زه په دوی کې تر ټولو اخلاقمن ما ته یې په خپلو اخلاقو 50 نمرې راکړلې. نو مال دا خو د مدرسې برکت دی چې ته تللی. 40 ولیدي او 10 بیا نورې ولیدي. په یو مضمون کې 105 نمرې ورکړې وې. ولې؟ دا تا ښه زده کړي دي. دا د چی شي نتیجه ده؟ دا خو د دغو خوارو مدرسو نتیجه ده زما ورونو، چې د سهار څخه تر ماخستنه پورې دا انسانان اخته دي. څنګه خط په زده کړي، څنګه یې تربیه سمه سي، څه په وکړي. او دا خبره موږ همیشه کوو چې تاسو وګورئ د مکتبو د مدرسو تر مابین تاسو امتحان واخلئ. که شاګردان قوي د مدرسو نه وه، هېڅکله کومک مو ورسره کوئ. دا یو مجلس هم یو څو وخت تر مخه جوړ، نو والي داسې خبرې کولې چې والله مکتبونه موږ جوړ کړل. په هغه مجلس کې چې جلسه او غونډه وه، یو سپین ږیری ولاړېږي او دا خبر ورته کوي چې نن ما زوی مدرسې ته وروستی، د مکتب په اوم سیم کې و، د مدرسې په اول سیم کې کښېنوئ. دا څنګه مکاتب دي چې تاسو جوړ کړي دي؟ دا خو د دوی ذمهداري ده، او موږ دا حق لرو چې دوی دا مکتبونه باید سم کړي، نصابونه یې باید ورسم کړي او هر څه وکړي. نو تاسو د دغو مدرسو په دامادو ګډ حالت کې ووینئ چې د دوی خدمتونه څونه دي. ویې ګورئ، د مدارسو ته ورسئ، شاګردان یې وګورئ، اخلاق یې وګورئ. نو داسې نو مه کوئ چې باره په مدرسه کې زوی داخل کړي، خامخا به یو کال بعد دی ملایکه ځین جوړېږي. خامخا که فرشته نه سول نو مدرسه بس خرابه ده. یا په مجموع په ټوله کې د دغه هلک اخلاق سمیږي حتما. یو څه به ته په کور کې ګزاره ورسره کوي، یو څه به د انسانان په مدارسو کې ګزاره ورسره کوي. که دا ګډ وړون حالت یې الله رب العزت نه راباندې دروي. هغو انسانانو ته ورسي، دا زموږ په مجلس کې ناست کسان ډېرو انسانان یا زمونان زموږ سره دي یا بل ځای دي، هغو تاسو ووینئ چې څنګه یې وایي. نتیجه به دا راوځي. نو 3 خبرې زه په خلاصه کوم چې باره به درس ختم کړم. هغه دا چې تاسو په هر ځای کې چې په هر تعلیمي یا تربیتي دستګاه کې چې زوی داخلوي، یې پلا د هغه حالت معلوموي چې د کومې عقیدې څه شي ورته ویل کېږي، نصاب یې معلوموي، د استادانو اخلاق او عقیده یې معلوموي، او د دې هغه اخلاقي اړخ ته هم توجه کوي. دا که تاسو دیني ځای ته ورځئ، که عصري مدارس ته ورځئ، هم ورسې معلومات وکړئ، معلومات چې دلته څوک دي، څنګه خلک دي او څه دي. نو خبره مې دا وه چې کفار دا غواړي چې ستاسو د ایمان وروسته تاسو کافران کړي، نو ستاسو د بچیانو په باره کې به د دوی کم نه وي. یو چا ویله د انګریزانو پروګرام چې کله دوی په میوند کې د ملالې میوندۍ سره هغه وخت جنګېدله او هغې غذا وکړله، د هغو د انجینرانو څخه د یو لندني انجینر دا اقرار دی چې زموږ 100 کاله وروسته پر دې خاوره باندې موږ داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې زموږ که 100 کاله وروسته اهداف په دې منطقه او په دې خاوره کې ترسره سي، موږ به په خپل هدف کې کامیاب سوي. په خپل هدف کې دومره دغه انسانان فکر کوي. خو زما او ستا سره د دې لپاره چې د خپل بچی فقط ماز یو څو زده کو دا غم نه دی را سره چې 10 کاله بعد خو ماته دا بچی غم را پیښیږي که نه را پیښیږي. زه خو به د بچی سره تکلیفېږم نه. دغه فکر د مسلمان سره نشته. کنې دا سوچ خو د مسلمانانو و. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور ایمانه بنور قلبه. د مؤمن ځیرکتیا دونه وه چې 10 کاله 20 کاله بعد چې کوم شی پیښیږي، اوس لا دی پروګرام ورته سنجوي. دا خاصیت، دا صفت د مؤمن و، خو متاسفانه چې کفارو کار ځینې واخیستی. ځکه نو په دې خاصیت چې د مؤمن و، په دې صفت چې د مؤمن و، ټانګ و تیاره کفارو جوړه کړله. مؤمن بس دغه دی چې ما از یو د شیګانو فکر ورته درس کې هم پروا نه کوي، ما خپل مسؤلیت ادا کوي. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد حسدا من عند انفسهم. دا په دې خاطر چې د حسد په خاطر من عند انفسهم د دغو کفارو د ځانو له طرفه حسد دی. کافران دوی په خپلو ځانو کې حسد لري. من بعد ما تبینه، وروسته تر هغه څه چې واضح سو لهم دوی ته الحق، حق واضح سو، څرګند ښکاره سو، صرف د حسد پر بنیاد باندې دا کار کوي. اوس نو که ته په هر شي باندې خطا وتلې، فاعفو واصفحوا، نو تاسو مخ واړوئ، عفو ورته وکئ، واصفحوا او مخ ځینې وګرځوئ، حتی یأتي الله
تر څو الله رب العزت راوړي بامره خپله فیصله. دغه انسانان چې په دې کارو باندې نه پوهېږي نو تاسو عفو ورته وکړئ، مخ ځینې واړوئ. الله رب العزت به د دوی په باره کې چې کومه فیصله کړې وه هغه به راځي. ان الله بشک الله رب العزت علی کل شیء پر هر شي باندې قدیر ښه قدرتمند ذات دی. واقیموا الصلاة او تاسو لمونځ وکئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکئ، وما تقدموا لانفسکم دا زموږ د درس نتیجه ده واورئ د دا ټولو خبرو بیان. وما تقدموا او کوم شی چې تاسو مخته لیږئ لانفسکم د خپلو ځانو لپاره من خیر چې د عبارت د نیکۍ څخه دی تجدوه هغه به تاسو پیدا کړئ عند الله د الله سره. دا ستاسو دغه مجلس دا ستاسو د خپلو بچانو تربیه صحیح سالمه تربیه اسلامي او دیني تربیه دا تاسو د خپلو ځانو لپاره و آخرت ته ولیږل تجدوه عند الله د الله سره دا شان ټول موجود دي ثبت یې تا ته یې درښکاره کوي. لهذا پر خپلو ځانو باندې دا خپل احسان وبولئ، په دغه راتګ باندې بل څوک د خپل احسان لاندې مه راولئ، دا ستاسو د خیر لپاره ستاسو د ځانو لپاره. ان الله بشک الله رب العزت بما تعملون بصیر هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. الله دې وموږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. الله دې زموږ ځوانه طبقه اصلاح کړي. الله دې زموږ مدارسو تعلیمي او دیني او عصري تربیتګاهو او تعلیمګاهو کې اصلاح راولي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار.